Your account has been disabled. Please see your administrator. ملګرو، تاسو په زیاتره وخت د داسې یو مشکل سره مخامخ شوي یاستئ چې کمپیوټر ته کله داخلیږئ، لاک سکرین تاسو مخ ته راشي، تاسو کلیک وکړئ، خپل پاسورډ ورکړئ او انټر کړئ، تاسو ته وایي چې ستاسو اکاونټ ډیسیبل شوی دی، مهرباني وکړئ خپل اډمنسټریټر وګورئ او خوند خو به له حاله وکړي چې ستاسو اډمنسټریټر اکاونټ ډیسیبل شوی وي. نو نن په همدې باندې خبرې کوو چې کله زموږ اډمنسټریټر اکاونټ ډیسیبل شي بیا به څه کوو. ګوره که بل اکاونټ ډیسیبل شي خو صحیح د مشکل نشته، د اډمنسټریټر په توګه هغه بل اکاونټ دی، سټنډرډ اکاونټ دی، هغه ډیسیبل شوی دی، نو مشکل نشته، اډمنسټریټر اکاونټ ته داخل شه او پې ته انیبل کړه. خو وخت ستاسو اډمنسټریټر اکاونټ ډیسیبل شي بیا به څه کوو. نو دا ویډیو همدې باره کې د دې مشکل حل لټو. صحیح ده؟ او موږ هیله او امید لرو چې تاسو به دغه زموږ دوه ویډیوګانې هم کتلې وي چې یو د سیف موډ په هکله ده او یو په ریکوري انوایرمنټ کې ایډوانس ټربل شوټینګ اپشن میسنګ چې کلی. نو اول دغه دوه ویډیوګانې وګورئ، بیا به انشاءالله دا ویډیو تاسو ته سخته نه وي ځکه زیاتره کنسپټ موږ هلته کلیر کړی. صحیح ده؟ ګورئ ملګرو، یوه خبره تاسو یاد ساتئ، زیاتره ملګري کله پریکټس کوي یا فکر نه تاسو چې کله وینډوز را انسټالوئ نه هغه وخت کې چې تاسو نه یوزر نیم او پاسورډ وغواړئ، دغه یوزر چې تاسو جوړ کړئ دا اډمنسټریټر پاور لري. صحیح ده؟ له هغه وروسته نه موږ کوم بل اډمنسټریټر جوړوو نه بل کوم کار کوو، خپل کمپیوټر استعمالوو. بیا نو یو وخت داسې راشي چې فور ایگزامپل موږ دا کوم اډمنسټریټر اکاونټ چې دا ډیسیبل کو په خپله یا په غلطۍ کې رانه ډیسیبل شي، فکر مونی کمپیوټر ګل کو. که چېرته کمپیوټر لګېدلی وي او را په یاد شي چې اډمنسټریټر اکاونټ ما ډیسیبل کړی دی بیا خو انیبل کوی شو، خو کمپیوټر ګل کم چې کله بیرته د کمپیوټر چلانوم لاک سکرین ته راشم ماته وایي اډمنسټریټر اکاونټ ډېر ډیسیبل شوی دی. اوس زه څه وکړم، بل اکاونټ هم نشته، څنګه لاګین شم؟ نو دغې باره کې دا ویډیو ده. خو لومړی دا خبره یاد ساتئ ملګرو، یو ښه یو ریکمنډیشن زه تاسو ته درکوم او یو بیسټ پریکټس دا دی، هر کله چې ملګرو تاسو کله کمپیوټر ته اپریټنګ سیسټم وکئ نو یو خو دغه اکاونټ دی چې تاسو جوړوئ دا خو اډمنسټریټر په توګه واک اخلي. صحیح ده؟ مشکل نشته. په دې اپریټنګ سیسټم وینډوزګانو کې خپله هم یو بل اکاونټ وي، هغې ته وایي بلټن اډمنسټریټر اکاونټ. ملګرو دا پکې څه د خوند دپاره نه یې ورکړی، هر کله چې تاسو کله وینډوز وکړئ نو هغه د وینډوز په جریان کې یو اکاونټ تاسو جوړوئ، یا خو صحیح ده. له هغه وروسته تاسو لاړ شئ او بلټن اډمنسټریټر اکاونټ نه دی هغه را فعاله کوي، انیبل یې کوي او پاسورډ ورته ورکړئ، مه استعمالوئ. کله چې ستاسو په دې اکاونټ کې مشکل پیدا شي، ډیسیبل شي او یا بل کوم مشکل پیدا شي نو تاسو ته به هېڅ مشکل نه وي. اکاونټ د ډیسیبل شو، تا خو هسې هم بلټن اډمنسټریټر اکاونټ انیبل کړی دی او له هغه ګټه واخله. فکر مو شته؟ دا اکاونټ در باندې ډیسیبل شو، بلټن اډمنسټریټر اکاونټ ته لاګین شه او هغه انیبل کا، ځکه بلټن اډمنسټریټر اکاونټ نه دی دا ډېر زیات قوي دی. ایون ځینې داسې کارونه چې ستا د اډمنسټریټر چې کوم تا چې جوړ کړی دی هغه یې نشي کولی، بلټن اډمنسټریټر یې کولی شي. لکه یو مثال دا ما په دې ویډیو کې ورکړی چې ډي ان ایس هوسټ فایل نه دی، کله چې د ډي ان ایس هوسټ فایل زه غواړم په هغې کې تغیرات راولم، حالن کې ما سره چې کوم یوزر دی دا به اډمنسټریټر وي خو د ډي ان ایس هوسټ فایل کې هغه چینجز نشي راوړلی، صرف یې کتی شي بس. خو کله چې بلټن اډمنسټریټر اکاونټ ته زه لاګین شم بیا زه کولی شم چې د ډي ان ایس هوسټ فایل کې تغیرات راولم. تاسو کولی شئ دغه ویډیو هم وګورئ او د ډي ان ایس هوسټ فایل لپاره کې نور معلومات ترلاسه کړئ. صحیح ده؟ نو دغه بلټن اکاونټ که تاسو سره یې بیا هېڅ مشکل نشته او دا ښه پریکټس دی، دا کار همیش دپاره کوئ. ګورئ څنګه به کېږي. ښه کله چې زه دلته راشم ګورئ ملګرو د خپل کمپیوټر کې زه به دا دلته به راشم کمپیوټر منیجمنټ، ګوره په دې زه کلیک وکړم کمپیوټر منیجمنټ او دلته راشئ ګورئ څه شي ته لوکل یوزرز ان ګروپ ته بې یوزرز ته. فکر مو شته دغه ماهر چې کوم دی دا یوزر په دغه زه رایټ کلیک وکړم د پراپرټیز ته راشم او ممبر آف هر کس چې د اډمنسټریټرز ګروپ ممبر وي هغه فل واک لري. صحیح ده؟ دا اوس د اډمنسټریټر ګروپ ممبر دی، فل واک لري. کله چې ما وینډوز انسټالوله ما دا یوزر جوړ کړی دی ماهر،
یو بل ګوره یو بل اکاونټ دی هغې ته اډمنسټریټر ګوره مخامخ ورته لیکلی دی بلټن اکاونټ فار اډمنسټرینګ د کمپیوټر ډومین دا بیا له ده هم پل واک لري نو کله چې تاسو وینډوز را انسټالوئ تاسو یو یوزر جوړوئ هغه اډمنسټریټر وي نو ښه پریکټس دا دی کله چې تاسو څنګه وینډوز را انسټال کړه دغه یو اکاونټ تاسو د انسټالولو په وخت کې جوړوئ له هغه وروسته همدلته راشئ په دې اډمنسټریټر یوزر باندې کلیک وکئ پراپرټیز ته راشئ دلته اکاونټ از ډسیبل دی ته چک لګېدلی تاسو درنه دا چک اخوا کوئ او دا اوکې کوي او یو سمپل یو پاسورډ ورته ورکوئ نو ستا دپاره به څه ښې ګڼئ خیر دی تا د خپل اکاونټ ته ننوځه داخلېږه وځه کله چې دا اکاونټ ډسیبل شو مشکل پکې پیدا شوه تاسو سره به یو بل قدم وي یو بله لاره به سره وي یو بل حل به در سره وي داسې یو لار به وي چې ته هغه باندې راننوځې ورته نو دا اکاونټ ډسیبل شو په هغه رانوځه دا اکاونټ یې څه د خوند دپاره نه دی ورکړی دا یې همدې دپاره ورکړی سي ده ملګرو نو زه به اوس راشم او ایندا دا سرور دی په دې کې به زه د اډمنسټریټر اکاونټ څنګه کم انیبل کم ګوره ښه زه څه کار کوم سی ام ډي را خلاصوم کنټرول شفټ انټر دلته لیکم نیټ فاصله یوزر ریکارډ خو روان دی که نه ښه نیټ فاصله یوزر ټول یوزران ځان ته شو کوم دا ماهر یوزر چې دی دا زما اډمنسټریټر دی او دا بل اډمنسټریټر چې دا بلټن دی دا بلټن اډمنسټریټر به زه رافعاله کړم ګوره څه رقم نیټ فاصله یوزر اډمنسټریټر سلاش اکټیو او یس به ورته ولیکم چې ته رافعاله شي ګوره رافعاله شو نیټ فاصله یوزر اډمنسټریټر ستوری ورته کې تاسو یو پاسورډ ورکولی شئ زه بیخي پاسورډ نه ورکوم ښه اوس داسې کار کوم ګوره ما خو هغه تاسو ته مې ویل چې ښه طریقه دا ده چې کله تاسو وینډوز را انسټال کوئ د اډمنسټریټر اکاونټ انیبل کوئ یو پاسورډ ورکوئ فور ایگزامپل ما انیبل کو پاسورډ مې ورنه کو صحیح ده اوس داسې کار وشو اوس دغه تاسو سین جوړوم ښه صحنه درته جوړوم بس تاسو کار کوئ فور ایگزامپل سی ام ډي کمانډونه چک کوئ او یا همداسې کار کوي اوس نیټ فاصله یوزر دی ووالو ستا خو د اډمنسټریټر ته فکر نشته دا خو تا فعاله کړی که نه ګوره ښه چوایس دا دی چې دا فعاله کوي اوس ته راځې داسې کار کوي همداسې پریکټس کې لیکي نیټ فاصله یوزر ماهر سلاش اکټیو او نو کې ګوره یعنې ستا چې کوم اډمنسټریټر یوزر دی چې هغه ماهر دی که نه هغه تا څه وکړو ډسیبل لیکو اوس ستا فکر نشته دی بېته یې باید انیبل کړي که نه ځکه اډمنسټریټر اکاونټ دی خو ستا فکر نشته او کمپیوټر دی بند کو کمپیوټر دی څنګه کو بند کو بېته چې کله کمپیوټر چلنئ دلته چې راورسېږي دي لاک سکرین ته او دلته راشي بس خو خوشحاله ماهر درته راواغستو پاسورډ ورکړي پیس څنګه چې انټر کړي ته وایي یور اکاونټ هیز بین ډسیبلډ پلیز سی یور سیسټم اډمنسټریټر خپل سیسټم اډمنسټریټر دی وګوره وروره تا باندې دا پاسورډ ډسیبل دا اکاونټ ډسیبل شوی دی ګوره څه وایي نو اوس خبره خو دا ده چې همدا زما اډمنسټریټر یوزر دی زه اوس څه وکړم که تا چېرته یو بدیل لار ځان ته پرېغوستې وي اوس بله لار شته بله لار دا ده چې ستا یو بل اډمنسټریټر یوزر دی سویچ شه هغې یوزر ته لاګین شه او دا بېرته اکټیو که او که بله لار دې نه پرېغوستې نو بیا اوس راځو هغې ته خو ښه لار دا ده چې تا باید یو لار پرېغوستي ښه نو زه بیا پاسورډ ورکوم ما ته وایي ګوره ډسیبل دی ښه صحیح ده مشکل نشته ډسیبل دی بیخي دی ډسیبل هېڅ مشکل نشته ځکه ما هسې هم بلټن اډمنسټریټر اکاونټ خو ما فعاله کړی که نه د څه دپاره همدې دپاره بل اکاونټ دی زما اډمنسټریټر پاسورډ نه لري انټر کا دغه دی اوس دا بلټن اډمنسټریټر اکاونټ تاسو مول چې ښه قوي اکاونټ دی راشه سی ام ډي را خلاصه کا کنټرول شفټ انټر ووچې پل واک واخلي صحیح ده نیټ فاصله یوزر ځان ته یوزران شو کا نیټ فاصله یوزر ماهر سلاش اکټیو بیته یې اکټیو کا لدیزي خیال مشته اکټیو شو ځکه ما بلټن اډمنسټریټر اکاونټ همدې دپاره جوړ کړی و چې څه وشي بلټن اډمنسټریټر اکاونټ ما همدې دپاره جوړ کړی و صحیح ده زه لاک دپاره زه بیا یو دغه جوړ کوم دلته ما سره دلته لاک زه چې وینډوز 11 ټول ریکارډ به بندېږي run delta32.exe user 32.dll comma lock workstation ګورئ اوس راځم مخکې اډمنسټریټر ته
اوس بیرته خپل یوزر ته لاګین شه. خیر دی بیرته خپل یوزر ته لاګین شه ځکه خو تاسې هم اوس را جوړ کړو که نه. اوس به بیرته را جوړ شوی وي ماهر پیس. نو تاسو ته مې صرف دا ښوده چې ښه طریقه دا ده ملګرو چې هر کله تاسو وینډوز را انسټال کړئ نه نو دا بلټن اډمنسټریټر اکاونټ هم سره فعاله کړئ او پاسورډ ته ورکړئ چې کله سره دې اکاونټ باندې څه کېږي بدیل لار به سره یو د ننوتلو یو څه بل لار به تاسو سره یو څه کوی شئ بیا. صحیح ده. اوس راځو پر ایگزامپل. اوس خبره دا ده چې دغه بلټن اډمنسټریټر اکاونټ هم تا فعاله کړی دی غیر فعاله کړی دی ډیسیبل دی او اډمنسټریټر اکاونټ هم ډیسیبل دی. ډیسیبل کړو نو اوس به څه کوئ؟ نو څو لارې درته ښیم ښه ملګرو مختلفې لارې دي. یوه لار دا ده اوس څو لارې دي ملګرو ستاسو دپاره کومې یوې لار کار وکړو. صحیح ده چې هر یو لار ستاسو دپاره صحیح راغله ځکه ځینې ګوره دا اصلا ولنریبلیټیز دي چې له موږ د ګټه اخلو. ځینې وینډوزګانو کې دا ولنریبلیټي شاید پیچز ورته راغلی وي هلته دا کار ونه کړي ځینو کې شاید کار وکړي لکه د لومړنیو دوه طریقو زما دپاره زما د اپریټینګ سیسټمونو دپاره بیخي کار ونه کړو. یو طریقه دا ده ملګرو چې شاید ستاسو دپاره کار وکړي چې کله تاسو دقسې وایئ چې لاګین تاسو ته دا میسیج درکوي که نه چې ستاسو اکاونټ ډیسیبل شوی دی او اډمنسټریټر وګورئ نو په همدغه وخت کې تاسو کې سیف موډ ته لاګین شئ یعنی اپریټینګ سیسټم په سیف موډ کې را لوډ کړئ او سیف موډ کې څه رقم اپریټینګ سیسټم را لوډ کېږي ګوره دغه ویډیو کې شته دغه ویډیو وګورئ سیف موډ ته به لاړ شئ. صحیح ده. او تاسو به د اپریټینګ سیسټم په سیف موډ کې را لوډ کړئ چې وخت یې سیف موډ کې را لوډ کړئ او دغه یوزر ته ورسیږئ نو په سیف موډ کې شاید داسې وشي چې ستاسو د اکاونټ له تاسو بیخي پاسورډ ونه غواړي یا پاسورډ وغواړي او د دغه ته ونه ګوري چې دا ډیسیبل دی که انیبل دی. ځینې اپریټینګ سیسټمونو کې کار کوي ځینې کې کار نه کوي. زما لپاره دې کار ونه کړو چې زه پاسورډ ورکوم بیا هم ماته وایي چې ستاسو اکاونټ هغه ډیسیبل شوی دی. خو تاسو دا چیک کړئ اول چې اسانه طریقه ده چې سیف موډ کې لاګین شئ. چې کله سیف موډ کې لاګین شئ او لاګین کېدو اجازه درکړه نو بیا لاړ شئ خپل اکاونټ چې دی انیبل کړئ بیرته صحیح موډ کې سټنډرډ موډ کې لاګین شئ. صحیح ده. یو طریقه دا ده. بل طریقه دا ده دا درې نور طریقې چې دا ټول د ایډوانس سټارټ اپ نه کېږي او تاسو ته ما د ایډوانس سټارټ اپ ته تللو دپاره مختلفې لارې ښودلې دي. اوس به زه ایډوانس سټارټ اپ نه به دا طریقې کوو. صحیح ده. یو به تاسو ته انشاءالله زه وښایم. نو راځئ چې دا طریقې اجرا کړو. ګورئ یو خبر ته مو فکر یې ښه زه چې کله دا لاک ما جوړ کړی تاسو په دې لاک باندې زه کلیک وکړم دلته په دې سرور کې دې ځای کې ماته پاور اپشن نه راکوي. تاسو ته به حتما خپلو کمپیوټر کې دې ځای کې هغه پاور اپشن درکوي. صحیح ده. دلته ما ډېره خواري وکړه خو هېڅ نه راځي دلته پاور اپشن. صحیح ده. نو دغه ما لږ دغه کوي نور هېڅ مشکل نشته. زه اوس راځم ګوره څه رقم چل کوم. ګوره دا یوزر هم فعاله دی خیال مو شته او بل یوزر هم فعاله دی. اوس زه داسې کار کوم اډمنسټریټر زه دا دواړه غیر فعاله کوم ډیسیبل کوم چې څه کېږي. صحیح ده. چې موږ بیا په کومو طریقو کولی شو دا ډیسیبل اکاونټ پرې را جوړ کړو. نیټ فاصله یوزر ماهر سلش اکټیو نو دا مې هم ډیسیبل کو. نیټ فاصله یوزر اډمنسټریټر اکټیو نو دا مې هم ډیسیبل کو. دوانه ډیسیبل شو. اوس کمپیوټر لاک کوم هغه دغه وخت تاسو بیخي فلج کېږئ. اوس لکه ماهر یوزر دی پاسورډ دی پیس راځم ورکوم پیس ماته وایي اکاونټ دی ډیسیبل شوی دی. اوس به څه کوئ ازه ته به ووایې ویله که تا چېرته هغه بلټن اډمنسټریټر اکاونټ را فعاله کړی نو اوس درسره هغه کومک کوي خو ما هغه هم نه دی را فعاله کړی ځکه ما ډیسیبل کړو نه چې ډیسیبل کړو مانه هغه هم فعاله نه دی. نو ته اوس ګوره چې اډمنسټریټر ته ځې اډمنسټریټر پاسورډ پې نه و دا هم وایي ډیسیبل دی خیال مو شته. نو دواړه ډیسیبل دي. اوس به څه کار کوو نو دې دپاره دوه درې حل لارې تاسو ته ښیم. تاسو به ځئ ایډوانس سټارټ اپ ته. ایډوانس سټارټ اپ تاسو له مختلف ځای تللی شئ. شفټ کی ونیسئ او کمپیوټر دې ریسټارټ کا او یا لاړ شه د اټومیټیک ریپیر له طرفه چې هر طرف نه ځئ ورته خیال مو شته یا وینډوز واچوه بوټیبل یو اس بي ولګوه او چیرته لاړ شه خیال تاسو ته ما طریقه ښودلې وه په دې تېر دوه ویډیوګانو کې تاسو وګورئ بوټیبل یو اس بي پلګ کا او کله چې نیکسټ ته ورسېدي هلته شفټ F10 وه او یا ریپیر یور کمپیوټر وه. صحیح ده. زه اوس دا طریقه کاروم چې اټومیټیک ریپیر ته لاړ شم. صحیح ده.
اوس به دا چېرته لاړ شي اټومیټیک ریپیر ته. نو تاسو زه اوس انشاءالله یو څو طریقې ښایم چې هر یو طریقې ستاسو لپاره کار وکړو. صحیح ده؟ د اټومیټیک ریپیر ته ځي، ما ته ایډوانس سټارټ اپ را خلاصوي. ګورئ ټربل شوټ ته به راشئ، په ده به کلیک وکئ، کمانډ پرامپټ ته به راشئ، دلته به په دې اډمنسټریټر باندې کلیک وکړئ. دلته دوه خبر دي، ځینې وینډوزګان کې دلته پاسورډ غواړي، ځینې کې نه غواړي. که یې پاسورډ نه غوښتو خو لا ښه ده، که یې غوښتو تا ته خو پاسورډ معلوم دی نه، صرف د اکاونټ ډیسیبل شوی دی، نو د خپل اکاونټ پاسورډ به دلته ورکړي ورته. چې کله دلته پاسورډ ورکړو، ګوره دلته زه سی ته راځم، که دلته زه نیټ یوزر ووایم، دلته یوازې د اډمنسټریټر یوزر ما ته راکوي. خو که د دې نه زه دا کمانډ وم، ملګرو ما ډېره خواري وکړه، نیټ فاصله یوزر همدا اډمنسټریټر ورکوم که نه، او سلش اکټیو کوم یا څه ته لیکم، دیز نه کار نه کوي، اکچولی دیز نه کار نه کوي. حالانکې هو ایم آی، دلته بیخي هو ایم آی نه پېژني نه چې زه څوک یم. ښه زه ته وګوره زه سی ډي شم وینډوز ته، بیا سی ډي شم سیسټم 32 ته، هو ایم آی. اوس خو زه د سیسټم پوره واقع راکړو. ښه ملګرو اوس راځو تاسو دې ته راورسېدئ. نو اوس به دې نه پس څه کوئ؟ اوس چې تاسو ته کومه طریقه ښایم، دې طریقې هم زما کمپیوټر کې کار ونه کړو، نو ځکه زه په دغه طریقه هم تاسو ته کار نه کوم، تاسو ته طریقه ښایم. ګوره څه شی به ولیکئ، دې ځای کې به ولیکئ رج ایډیټ، دا به ولیکئ، انټر به یې کوئ. ښه ورته ووایه دا چې مې انټر کړو دا یو ټریکي غوندې وی ده. له ده وروسته به راشئ ایچ کې لوکل مشین ته، په ده به صرف کلیک وکئ، فایل ته به راشئ، لوډ هایپ به کوئ، دلته به دې سپیسي باندې کلیک وکئ، کوم ځای کې چې ستاسو وینډوز ده هلته به لاړ شئ، وینډوز ته به لاړ شئ، دلته به ایس سرچ کوئ، سیسټم 32 څه شی سیسټم 32 به را پیدا کوئ، سیسټم 32 را پیدا شو، دلته به کلیک وکئ او سی به ووایي چې تاسو ته کنفیګ راشي، کنفیګ به را پیدا کوئ، دلته به کلیک وکئ، ایس به ووایي تاسو ته سام راشي، دا به انټر کوئ. دلته چې هر نوم ورکوئ، فور ایگزامپل زه ورکوم ټیسټ، هر نوم چې تاسو خوښوي هغه ته ورکوئ، ټیسټ ورکوئ، انټر شو، بس دونه کار و. صحیح ده؟ اوس به دا را خلاص کئ، دلته به دې ټیسټ ته راشئ، دلته به دې سیم ته راشئ، دلته به ډومین ته راشئ، اکاونټ ته به راشئ، یوزرز ته به راشئ، او دلته به دا 1F4 دې باندې کلیک وکئ، په دې کې به په دې اپ باندې کلیک وکئ، او دې ځای کې ملګرو چې تاسو ته کومې خانه کې دا 008 ښکاري، نو څه به وکئ، دې ځای کې به ستاسو کمپیوټر، زما کمپیوټر چې کوم دا زه پکې اوس لګیم ورچل دی او دا سرور دی، شاید دا د په خاطر ځکه هلته کار ونه کړي. ستاسو کمپیوټر چې کلاینټ وینډوز 10 یا 7 یا 8.1 باندې انسټال کړی وي، انشاءالله هغه ته به کار وکړي. صحیح شوه؟ دلته به اکچولي ملګرو لسي ښه، دلته به یې لیکلي 11 به یې لیکلي. تاسو به څه کار وکئ، دا دوه طریقه چې مې ته وویل دا چې تاسو فور ایگزامپل کله داسې چل وي، ښه داسې دغه ځای ته راغلی، په دې مو کلیک وکړو، په دې اپ مو کلیک وکړو، داسې دلته به یې لیکلي 28مې خانې ته به راشئ، 0 دا 11 نه دی، په دې بس ډبل کلیک وکړئ، انتخاب به یې کوئ، بیک سپیس به یې کوئ، دلته به یې 10 ولیکئ، صرف څه شی 0 خانې ته به راشئ، 11 به لس کوئ، د دې نه به دا اوکې کوئ، دا به بېرته ټول داسې بند کوئ، او دا به دې نه اخوا کوئ. صحیح ده؟ بس او دې ځای کې به څه شی ولیکئ ملګرو، دې ځای کې به ولیکئ اکزیټ کمانډ، څه شی اکزیټ، بس ستاسو کار ختم. او دا به کنټینیو کوئ، چې څنګه مو کنټینیو وکړو نو تاسو ته به ډایرکټ خپله وینډوز را لوډ شي. چې وینډوز ته را لوډ شو بیا هېڅ کول نه دي، بس ډایرکټ خپل پاسورډ به ورکړي، تا ته به هم نه وایي چې ستا اکاونټ ډیسیبل دی، ډایرکټ به لاګین شي، او هغه ځای کې دې ته هم بیا اړتیا نشته چې لاړ شي او هلته د اکاونټ به ګینې ډیسیبل وي، ته بیا انیبل کړي، نه بس اکاونټ دې خپله انیبل شوی وي. نو دې طریقې زما کمپیوټر کې کار ونه کړو. صحیح شوه؟ زه بله طریقه کاروم، هغه دا چې ټربل شوټ ته راځم، سیسټم ایمیج ریکوري باندې کلیک کوم، ګورئ دلته پاسورډ نه غواړي، ښه نیکسټ ایډوانس دې کې ما په تېر ویډیو کې کار کړی و، ښه انسټال ډرایور، اوکې دې سپیسي ته به راشئ، دلته به راشئ، وینډوز به ووهئ، سیسټم 32 به دې کې پیدا کوئ، څه شی سیسټم 32 مو را پیدا کړو،
او په سیستم 32 کې ملګرو دلته تاسو پیدا کوئ یو والا معنا یوټلمین صاحب به استاد دې کې پیدا کوي چې شي یوټلمین ان اس اس پسې ټي اوس به ټي راشي صحیح ده یوټلمین صاحب په دې یوټلمین صاحب به کلیک وکړي دا به رینیم کړي دله به نوم ورکړي یوټلمین خان هر شی چې ورکړي بس انټر ګوره که زه د یوټلمین ته بیا رینیم کوم زه یم که چېرته نه یې اخیستی دا نوم زه یوټلمین خان کوم نو دا به ماته وایي چې دا نشته معنا نوم یې اخیستی صحیح ده دا یوټلمین خان شو اوس به راشم سی ایم ډي به را پیدا کړم چې شی سی ایم ډي نو سی پریس کا سی پریس کا تا ته به راشي سی ایم ډي دلته راشه سی 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 ایم ډي دې کې پیدا کول غواړي ملګرو چې شی سی ایم ډي اوس به موږ سی ایم ډي چې شی کوو هغه به موږ اړو دغه دی بره تېر شو یوټلمین ته دا قصې ټولې ما په مخکینیو ویډیوګانو کې کړي تاسو یې حتما وګورئ کلیک پې وکړه رینیم یې کړه نوم ورته ورکړه یوټلمین د ده نوم باید حتما یوټلمین وي خان ما نو سره نشي ورکولی ښه زه یې بیا یو ځل د تاکید دپاره وګورم چې ما پې کلیک نه دی کړی چې ګوره شوی دی که نه دویم ځل نه کېږي بیا رینیم ښه یوټلمین اسې دلته نه ښایي نور کار شوی دی بس دا به دې نور ختم کړي دا به دې نور ختم کړي دا کینسل کا دا هم سمپل کینسل کا او کانټینیو کا بس نو چې هر فرقې ستاسو دپاره کار وکړو صحیح ده یو طریقه حتما ستاسو دپاره کار کوي ځکه تاسو 4 5 شپږ طریقې ښایم یو طریقه به حتما کار کوي صحیح ده او که دې ټولو طریقو کارونه کوي یوه طریقه بل هم ده هغه درته بیا اخره کې وایم ښه لوډینګ دی دا طریقه خو تاسو ته معلومه ده که نه ملګرو صرف یوټلمین مې سی ایم ډي ته کو سی ایم ډي مې یوټلمین ته کو نور هماغه زړه قصه ده ستا روبار دی لږ وخت به ونیسي ښه زه راځم پاسورډ ورکوم پیس بیا هم وایي ستاسو اکاونټ ډیسیبل دی ځکه مونږ خو لا شی نه دي کړي که نه ما صرف دا یوټلمین دا مې سی ایم ډي مې راوړل د یوټلمین پسې ما صرف اوس لا دومره وکړل هغه بله طریقه چې ده که نه ملګرو کومه چې هغه ریچ ایډیټ والا طریقه ده په هغې کې بیا دا دلته به راتګ نشته ښه ځکه هغې خو سی ایم ډي مې مونږ چینج نه کړه بس هغه چې تا کله وکړه ریچ ایډیټ والا او کار یې وکړو دلته به راشي ډایرکټ به پاسورډ ورکړي لاګین به شي او ستا اکاونټ به انیبل شوی هیڅ مشکل نشته خو هغه طریقې زما د کمپیوټر کې کار ونه کړو ځکه به زه په دې بله طریقه کار کوم ګوره اوس پاسورډ نه اخلي نه چې پاسورډ ورکوم ما ته وایي چې اکاونټ دی ډیسیبل دی صحیح ده نو زه به دلته اوس دلته به کلیک وکړم نیټ فاصله یوزر څه نوم یې دی ماهر سلاش اکټیو دوه ټکي ورته کېدم یس بس همدومره راشه پیس نو اکاونټ مې څه کو انیبل مې کو ما ته دغه طریقې کار وکړو نور تاسو چې هر یو طریقې تاسو ته کار وکړو یو طریقه حتما تاسو ته کار کوي صحیح ده نو یوه طریقه دا ده ملګرو چې لاګین به شي په سیپ موډ کې بله طریقه دا چې ایډوانس سټاپ ته به لاړ شي کمانډ پرامپټ ته به لاړ شي دلته به ولیکي ریچ ایډیټ او نور ریچ ایډیټ پسې ټوله طریقه مې تاسو ته وویله چې ټوله طریقه مې کله ختمه کړه سی ایم ډي نه به ووځئ نارمل به لاګین شئ کنټینیو به کوئ او تاسو نو بیخي یعنې تاسو نو پاسورډ حتما غواړي خو داسې به شي چې اکاونټ ډیسیبل دا خبره به ختمه شي ډایرکټ به ستاسو اکاونټ انیبل شوی وي بله طریقه دا ده چې ایډوانس سټاپ ته به لاړ شئ او له هغه وروسته به سیسټم ایمیج ریکوري ته لاړ شئ له هغه وروسته به دا سی ایم ډي به چینج کړئ یوټلمین ته دا طریقه خو ما وکاروله او دا کار تاسو په دې بل طریقه هم کولی شئ ایډوانس سټاپ ته به لاړ شئ تېره ویډیو وګورئ زما ښه هغه کې ما کمانډ پرامپټ کارولی دی ایډوانس سټاپ ته به لاړ شئ کمانډ پرامپټ ته به لاړ شئ په کمانډ پرامپټ کې به دا کمانډ ولیکئ چې رینیم کرا تا RAN رینیم کرا تا سی ایم ډي چاته یوټلمین ته سی ایم ډي به یوټلمین ته واړئ بیا به راشي همغه یوټلمین باندې به کلیک وکړئ دلته به سی ایم ډي خلاصه شي او د کمانډ خو همدلته معلوم دی همدا کمانډ دی ګوره نیټ فاصله یوزر اډمنسټریټر او ډیش اکټیو سلش په بخښنې سره اکټیو
او کالن به کېدوي او یس پورته کېدوي او دا خو تاسو ته د سیم ډي کې یو کمانډ خو چې کنټرول یوزر پاسورډز ټو تاسو خپل یوزر اکاونټ کته شي صحیح ده نو ملګرو همدا ویډیو هم دومره بس وي که نه 15 دقیقې بس دی دا ویډیوګانې پرله پسې د سکیورټي په هکله دي نو دا وګورئ ملګرو او نور ملګرو ته هم ریکمنډ کوي صحیح ده ګډ بای فور ناو